السلام علیکم محترم لیدونکو مینوالو زموږ چینل ارکیټیکچر سټوډیو ته ښه راغلاست. امید لرم چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه عبدالباسط حلیمي ستاسو په خدمت کې یم. په تیر لیکچر کې مو د ګوګل سکیچ اپ انسټالیشن ترسره کړل. په دې لیکچر کې به د ګوګل سکیچ اپ ټولز یا کمانډونه در وپېژنو او د هغې د استعمال ځای او طریقې. راځئ چې پیل کړو. د هر څه مخکې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د زنګ په علامت باندې کلیک کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو راورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. د مینو بار لاندې چې څه ګورئ دې ته سټنډرډ ټولز ویل کیږي یا وسایل. دلته کمانډونه هم ویلی شو. دا کولی شو د دې څخه اضافه هم کړو او کم هم کړو. راځو دلته رایټ کلیک کوو. نو ویو دلته زه غواړم چې ویو دې ما سره اضافه شي. په ویو باندې کلیک کوم. ګوره ویو ما سره اضافه شو. دا راوړم دلته سیټ کوم. هر څه چې غواړئ تاسو هغه ځای څخه انتخابوي. دلته راځئ. راځو اوس سلیکشن ته. د سلیکشن په واسطه کولی 5 ډوله سلیکشن وکړو. لومړی داسې لاینونه اخلم. اوس سلیکشن مونږه د ځینې هم کولی شو چې سلیکشن واخلو. په کیبورډ کې شارټکټ یې چې ده هغه دغه سپیس بټن ده. سپیس بټن ته چې کله موږ فشار ورکړو نو سلیکشن موږ ته راخلي. رایټ ټو لیفټ یعنې د ښي طرف نه چپ طرف ته که چېرته موږ دا سلیکشن واخلو د دې په واسطه کولی شو که چېرته یو لاین موږ پوره سلیکټ کړی وي او یا نیم سلیکټ شوی وي دا دواړه موږ ته سلیکټ کوي. ګوره هغه لاین چې دا پوره سلیکټ شوی او دا لاین چې دا نیمه سلیکټ شوی ده. اوس دا درې واړه لاینونه یې سلیکټ کړل. او لیفټ ټو رایټ په واسطه کولی شو چې کوم لاین پوره سلیکټ شوی وي هغه دې راته سلیکټ کړي او کوم یو چې نیمه سلیکټ شوی هغه دې راته سلیکټ نه کړي. ګوره هغه چې کوم پوره سلیکټ شوی هغه سلیکټ کوي او کوم یو چې نیمه سلیکټ شوی هغه یې سلیکټ نه کړه. بل قسم راځو. دلته یو ریکټنګل اخلم. بیا سلیکشن اخلم. که چېرته زه دغه سطحه باندې یو کلیک وکړم خالص هم دا سطحه راته سلیکټ کوي. دا شاوخوا باډر یې نه ده سلیکټ کړی. ګوره خالص سطحه. که چېرته زه دلته 2 کلیکه وکړم نو هم دا سطحه راته سلیکټ کوي او هم شاوخوا باډر یې راته سلیکټ کوي. که چېرته زه هم دلته 3 کلیکه وکړم نو بس دغه جسم یې راته سلیکټ کړه. دغه 5 ډوله سلیکشن و. راځو دې نه بعد اریس په واسطه کولی شو کوم کار چې موږ اجرا کړی وي هغه بېرته پاک وي یا لرې کړو. دلته اوس دا لاین زه نه غواړم چې دلته دې اوسي. راځم اریس په واسطه دا پاکوم. یا دا لاین نه غواړم چې دلته دې اوسي پاک مې کړم. که چېرته زه دا ټول په دا قسم ته پاکوم خو لږ مشکل ده. راځم دغه ټول پاکول غواړم. دا ټول سلیکټ کوم او کیبورډ کې د ډیلیټ ټکمې په واسطه هم کولی شو چې دا ټول ډیلیټ کړو. راځو دې نه بعد لاین ته. دغه مثلث شکل باندې کلیک کوو. 2 قسمه لاینونه موږ رسمولی شو. یو چې د فری هینډ ده او بل دغه لاین ده. دا لاین په واسطه کولی شو چې د دې لاین په واسطه کولی شو چې مستقیم خطونه رسم کړو. د ایکس محور سره د زیډ دا د وای محور سره مې رسم کړ. د ایکس محور سور رنګ ونیو. د ایکس محور سره پورته ځمه. ګوره آبي رنګ ونیو یعنې د زیډ محور سره موازي یو خط رسم کړ. او بل دا فری هینډ دې لاین شارټکټ چې ده ال ده او د اریس شارټکټ چې کوم ده هغه بیا ای ده. کیبورډ کې که چېرته ای مونږ ووهو اتومات اریس راځي. که چېرته ال ووهو هغه لاین راته سلیکټ کوي. د اټوکټ سره توپیر ده. اټوکټ کې به ال وهه بیا انټر وهه. دغه انټر نه خالص چې ال تګمې ته فشار ورکړو نو اتومات خپله لاین اخلي. ورپسې فری هینډ لاین. فری هینډ لاین په واسطه کولی چې په آزاد لاس باندې یو لاین رسم کړو. ګورئ کوږ ګډوډ مستقیم خط نه ده. راځو بل ورپسې د ارک. دا مثلث شکل باندې کلیک کوو. ارک 4 ډوله ارک لرو. دا ارک شارټکټ چې دا ای ده. ګوره دلته په د برخه کې ای لیکلی یعنې د شارټکټ چې دا ای ده. داسې ارک اخلو. دا ارک په واسطه کولی شو یعنې
مرکز دې دا وي، سټارټ دې دا وي او اینډ دې دا وي. یعنې داسې یو آرک هم د دې په واسطه واخیستل. راځو 2 پوینټ آرک دوه نقطو په واسطه کولی شو. لومړۍ نقطه دې دا وي، دویمه نقطه دې دا وي او شعاع دې څومره وي. همداسې کولی شو چې ورکړو او خپل په خوښه باندې هم کولی شو ورکړو. ګوره دلته لاندې اندازه راځي. زه غواړم چې شعاع یې یو وي. ګوره یو انټر منظم یو اندازه شعاع یې واخیستل. 3 پوینټ هم کولی شو چې یو آرک رسم کړو. همداسې نور هم مشابه دي سره. راځو اوس ریکټنګل شیپس. ریکټنګل دا مثلث باندې کلیک کوم. ګوره ریکټنګل شارټکټ یې دا آر. ریکټنګل هم دوه قسمه ده. یو دا ریکټنګل که چېرته موږ سلیکټ کړو آر ریکټنګل، داسې ریکټنګل مې واخیسته. ګوره خپله یو ریکټنګل یې راته ډرا کړه. که چېرته زه روټیټ ریکټنګل په واسطه کولی شو چې یو ریکټنګل ډرا کړو مګر د یو زاویې لاندې. دلته یو دانه ریکټنګل رسموم، نو ګوره یو زاویې لاندې زه کولی شم چې په روټیټ ریکټنګل باندې یو ریکټنګل رسم کړم. ګورئ یو زاویې لاندې موږ وکولی شو چې یو ریکټنګل رسم کړو. هغې نه وروسته راځو سرکل ته. سرکل شارټکټ یې سی ده. راځو دلته چې کلیک مې کړو مرکز د دایرې چېرته یې باید د مرکز شو. شعاع یې څومره دلته لاندې برخه کې ریډیوس ګوره ریډیوس یې څومره وي. دویم ریډیوس یې 2 وي. دا د یو دایره موږ ته رسمه کړو د 2 په شعاع باندې. او دې نه بعد راځو پولیګان یعنې سوزلي. که چېرته پولیګان موږ انتخاب کړو، لومړی دا ټول لرې کړو. پولیګان یعنې یو سوزلي مزله رسمول. هلته لاندې لیکلي دي د پولیګان دغه مخکې سایډ یعنې ستا مزله دې څومره سایډونه ولري. زه وایم 6 سایډه دې ولري. انټر. راځو مرکز سنټر یې باید چېرته وي، دا یې باید سنټر وي. او شعاع ریډیوس دلته باید څومره وي. زه وایم د ریډیوس دی 3. دا د یو مزله رسمه شوه. د 6 سایډه لري او شعاع چې ده 3 ده. راځو دې نه بعد پوش پول د دې په واسطه کولی شو چې یو سطحه پورته او ښکته کړو. اوس دغه سطحه ده همدغه پولیګان زه غواړم چې دته ارتفاع ورکړم. داسې پورته وړم، دا ارتفاع واخیستله. یا دا غواړم چې داسې دننه شي. ګوره پوش پول په واسطه کولی شو یو سطحه دننه کړو یا یې پورته او ښکته کړو. ګوره داسې یو شکل یې واخیست. دا هم د څه شي په واسطه کولی شو؟ پوش پول په واسطه. راځو بل افسیټ. افسیټ په واسطه کولی شو چې د یو سطحې نه افسیټ واخلو. یعنې که چېرته زه وغواړم همدغلته یو کړکۍ رسمه کړم که نه، راځم افسیټ د دې څخه افسیټ اخلم. ګوره دا منظم افسیټ د څو په اندازه هلته لاندې لیکلي دي د 0.6 او هر څومره چې دی 0.7. ګوره منظم همغه چارچوکاټ نه یو افسیټ واخیستې د هغې په نسبت کوچنی بل چوکاټ یې رسم کړ. همداسې دا د افسیټ په واسطه کولی شو. بل ورپسې ده موف. د موف چې دا خپله 3 کمانډو کار اجرا کوي. یو خپله موف ده یعنې انتقال. که چېرته زه دا واخلم سلیکټ یې کړم نو دا ماته موف کوي، انتقالوي. انټر. چې سلیکټ مې کړم بیا راځم موف ام. شارټکټ یې چې دا ام ده. ام د دې کوچ نه راونیسه چېرته دی موف کوي. ګوره یې غواړم دلته یې ویسم. یا بل کمانډ کار چې کوي هغه د کاپي کمانډ ده. همدغه جین نه راونیسه چېرته راوړه
دلته راوړه خو کاپي راوړه کنټرول په کیبورډ کې به کنټرول پریس کې څو د دې څخه یو کاپي واخلي ګوره د دې څخه یو کاپي واخیستل دا کاپي شو که چېرته غواړې ته مسلسل نورې کاپیانې واخلې چې هر څومره کاپیانې غواړې چې یو کاپي دې واخیستله د همغې په اندازه نورې کاپیانې تا ته هم اخلي یعنې د دغه ارې په شکل هم دی کار کوي اوس همدا یو کاپي ما واخیستله د 9.950 متره په اندازه که نه اوس غواړم چې نورې کاپیانې دې مو واخلي دا چې زه بیا د دې نه کاپي اخلم خو دا ډېر مشکل ده دلته څومره کاپیانې زما په کار دي مثلا زما 10 کاپیانې په کار دي دوه قسمه کولی شو 10 به لیکو او ایکس ورسره بیا انټر ګوره 10 دانې کاپیانې د دې څخه واخیستلې ګورې یا همدغه ټول سلیکټ کوم زه وایم د دې څخه موف ایم انټر خالص ایم کنټرول پریس کړه چې څو د دې څخه کاپي واخلي داسې کاپي مې واخیستله کاپي مې واخیستله اوس غواړم چې په ده سطحه دې په دې محور دې څومره وي په دې محور دې وایم څو دانې وي 15 دانې مخکې لاس ایکس وهه اوس د هغه تعداد نه مخکې د ستوري علامه ورکوو یعنې شفت 8 چې څو د ستوري علامه راشي او بیا 400 تعداد هم غوښته همغه تعداد زه وایم 15 ګوره منظم د هغې څخه نور دغه واخیستل کاپیانې واخیستلې یعنې دا د ارې په واسطه ریټینګولر ارې په واسطه کار هم کوي یعنې دغه درې کمانډو کار اجرا کوي دغه موف خپله او بل هغه ورپسې چې کوم ده هغه روټیټ ده روټیټ په واسطه کولی شو چې یو جسم ته دوران ورکوو یا چرخ وچرخوو دا جسم زه غواړم دلته دوران ورکوم روټیټ او انټر کوو په کیبورډ کې روټیټ نه که چې جسم سلیکټ کړو روټیټ دپاره آر انټر کوو آر ریټینګل ده که نه د روټیټ دپاره څه شی د روټیټ دپاره کیو په کیبورډ کې کیو پریس کوو کله چې کیو پریس کړو ګوره خپله روټیټ یې واخیسته او اوس مونږ کولی شو چې ګوره دلته په دې سطحه باندې راځم ګوره دغه خپله دغه چې ده آبي رنګ یې اخیستی یعنې د آبي محور په واسطه د آبي محور په امتداد باندې مونږ ته د جسم ته چرخش ورکړه ګورې آبي محور باندې یعنې د زیډ په محور باندې مونږ ته دا جسم چرخوي که چېرته همدغه شین رنګ ونیسي یا سور رنګ ونیسي بیا په دغه بل د وای په محور باندې چرخېږي یا زیډ د ایکس په محور باندې چرخېږي دې نه بعد چې بل کمان د هغه سکیل ده سکیل په واسطه کولی چې مقیاس د دغه جسم کوچنی او غټ سکیل اخلو select enter دا دی ویم دوه چند دی دوه انټر همدا جسم یې دوه چند ده که نه یعنې سکیل په واسطه کولی چې یو جسم په مقیاس کې غټوالی او کوچنیوالی راوړو بېرته وایم 0.5 بېرته یې کوچنی کړم یا دا سطحه دې پورته کړم او دا سطحه د خوا کش کړم یعنې د دې په واسطه کولی شو چې خپل جسم کې تغیرات راوړو د هغې نه وروسته بل چې کوم یو ده ټایپ اف میژورمنټ یعنې متر د متر په واسطه کولی شو چې اندازې واخلو د ده سره تر ده سره پورې څومره ده ګوره هلته لاندې هغه د متر علامت لاندې ګوره لیکلي 3 متره یعنې د دې په واسطه کولی شو اندازه ګیري وکړو د دې نه بعد بیا چې ټیکس ټولز ده د ټیکس ټول په واسطه کولی شو چې دلته اوس مثلا د همدغه جسم په واسطه د جسم په اړه څه معلومات غواړم چې ما سره باید اوسېږي داسې اوس دلته ورکوم ارتفاع څومره ده عرض څومره ده طولي څومره ده یعنې د دې په واسطه کولی چې د جسم په اړه کې معلومات ولیکو راځو دې نه بعد
پین بکټ د دې په واسطه کولی شو چې خپل جسم ته رنګ ورکړو. دلته کلیک کوم، دلته مټیریلز راته خلاصېږي، یعنې دلته مټیریلز مواد ته ورته انتخاب کړه چې شی ورکول غواړئ. زه وایم کالر ورته ورکول غواړم. دا د کالر یې راته رنګونه راغله، راته کوم رنګ غواړئ؟ زه وایم دغه رنګ دې ماته دغه رنګ مې انتخاب کړه. دې سطحې ته یې دا رنګ ورکړه. ګورئ منظم. غواړئ بل رنګ ورکړئ، بل رنګ انتخاب کړه. یعنې پین بکټ په واسطه کولی شو چې خپل جسم ته رنګ ورکړو. اوربیټ، ورپسې اوربیټ ده. اوربیټ د جنه که څه لیکو نو کولی شو چې خپل جسم د هر سطحې څخه وګورو، د هرې ځلې څخه وګورو. او په کیبورډ کې دغه کوم ټایر یا ویل چې ده که نه، که چېرته د باندې فشار راوړو او زور ورته ورکړو نو کولی شو چې په اسانۍ سره روټیټ وکړو. ګوره زه سلیکټ کمانډ کوم، که چېرته زه همدا د ماوس په دغه ویل باندې فشار راوړم نو دغه د اوربیټ کمانډ راته اخلي، یعنې دا د شارټکټ لنډه طریقه یې. د هغې څخه وروسته بل چې دا پن په واسطه کولی شو چې همدغه صفحه خوا دې خوا بوځو. ګورئ هماغه صفحه خوا دې خوا وړلی شو. ورپسې ده زوم په واسطه کولی شو چې خپل یعنې هماغه آبجکټ نږدې یا لرې کړو. اوس ګورئ داسې منظم. زیډ په کیبورډ کې زیډ توکمې ته فشار ورکړئ نو زوم یې خپله راځي. هغې نه وروسته بیا زوم ایکسټینډ ده. ګوره د دغې آبجکټ دغه برخه ماته نه ښکاري. که چېرته زه زوم ایکسټینډ باندې کلیک کړم نو دا ټول آبجکټ راته راوړي. ګورئ بسته آبجکټ یې راغلی. د زوم ایکسټینډ په واسطه کولی شو هماغه بسته آبجکټ یا جسم ځان ته نږدې کړو ټول. ورپسې د 3D ویر هاوسز، دا چې ده د انټرنیټ سره کنیکټ کېږي. آبجکټ دغه د دې په واسطه کولی شو چې د انټرنیټ څخه شکلونه واخلو. دا په راتلونکي درسو کې تشریح شي. هغې نه وروسته بیا راځو ویو ته. ایزومتریک شکل باندې د راته ویو وښودل شي. ته ګوره ټول که چېرته دلته راشم لیکي. ګوره ټاپ ویو یعنې پورته خوا نه زه خپل جسم ته ګورم. فرنټ ویو، رایټ ویو، باک ویو، یعنې دا ویوګانې د ښودنې چې کوم خوا نه باید زما جسم وښودل شي. دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د الله پامان.